دغه څانګه کې 45 نفره کارکوونکي لرو. په 45 نفرو د جملې نه 30 نفره یې نارینه دي او 6 نفره یې ښځینه کارمندان دي. په ورځني شکل باندې د 500 نه تر 600 نفرو دا څانګه د مراجعینو ظرفیت لري او د بایومټریک ثبت نام برخې 600 نفره او توزیع بخش کې تقریبا 300 نه تر 400 نفرو د خپلو تذکرو د اخیستلو لپاره مراجعه کوي. د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره په دغه مرکز کې تقریبا 50,000 تذکرې په فزیکي شکل خلکو ترلاسه کړي دي، اخیستې دي. د این مرکز به نام خدمات باز از توزیع فعال است که دو ثبت تولدات است، ثبت ازدواج است، ثبت شهروند است و تذکره مسنا. ټولو هغه مراجعینو ته چې دوی غواړي تذکرې واخلي او دغه ځون ته مراجعه وکړي په منظم شکل باندې دوی خپلې فورمې خانه‌پري کړي، په راتلونکي کې د دوی د چاپ کې کومه ستونزه یا مشکل ونه لري. نو ټول باید په دقت سره وکتل سي او په نوبت مراعات کړي او دوی باید زیات حوصله ولري چې خپلې تذکرې په ښه حوصله‌مندۍ سره او بدون د کوم اشتباه او غلطۍ نه ترلاسه کړي.